شاهراه کابل قندهار یکی از شاهراه‌های مهم کشور می باشد که کار بازسازی 96 کیلومتر آن در ساحه ولایت غزنی واقع شده است. ریاست فایدامه ولایت غزنی می گوید که کار ترمیم و بازسازی شاهراه نمبر 1 در ساحه ولایت غزنی تا رسیدن فصل زمستان تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. د خپل تاریخ نه پوره ډاډ ورکوو چې ان شاء الله د ژمي رسیدونه مخکې به ان شاء الله د کارونه تکمیل شي او د تکمیلیدو په حال کې دي ان شاء الله والعزیز. او اکثر کارونه چې دي تکمیل شوي دي، تاسو د صحنې شاهدان یې په دې لار تللي وئ کله. اکثر کارونه چې دي دغه اوس تکمیل شوي دي او باقي کوم چې پاتې دي دغه به ان شاء الله د پلان وخت کې د تکمیل چارې به بشپړ شي ان شاء الله. در همین حال رانندگان و مسافران این مسیر با خرسندی از ترمیم این سرک میگویند که قبلا در مسیر کابل غزنی با مشکلات زیادی مواجه بودند و فعلا به راحتی رفت آمد میکنند. رفت آمد ما خواهم روزه دمی راه است که سابق سرک خراب بود، 4-4.5 ساعت مردم سرک خامه بود، حادثات کم بود. حال خوب است، راه جور شده، کار جریان داره. این طرف خوب است، طرف کابل غزنی شرکت ها از کار میکنن، کار شانسی است. ما تا قندهار رفتم اون را زیاد خراب است. دغه سړک چې دی ډېر ښایسته جوړ شوی دی او موږ ډېر د امارات څخه خوشحاله یو چې موږ ته دا لار جوړه کړه. د موږ چې پر دې لار به موږ راتللو 12 ساعته 14 ساعته الا تر 14 ساعته پورې به موږ پر دې لار باندې راتګ کوو. ډېر به ستړي شولو. آنان از حکومت و شرکت های قراردادی میخواهند که کار باقی مانده این شاهراه را تا رسیدن فصل زمستان تکمیل کنند. امارات نه دا وختونه د ځای نظر ته زره جوړ کو سم یې کو ژمی را روان دی، مشکل دی خلکو ته، مسافر ته، مریضان وي. امارات اسلامي هم دا غوښتنه ده د سړک بعض د بغلونه پاتې دي، دا غوښتنه ده چې هغه زر تر زره پورې جوړ کړو ځکه دا یو عمومي سړک دی. کله چې سړک مثلا یوې غاړې ته موټر ګوښه کوي نو هغه سړکونه د خامه ټیټه ده تر سړک نه. غوښتنه هم دا ده چې زر تر زره پورې هغه جوړ شي. شاهراه کابل قندهار یکی از شاهراه‌های مهم و مواصلاتی کشور می باشد که به اثر خرابی آن رانندگان و مسافران به مشکلات زیادی مواجه بودند که اکنون کار آن در حدود 80% تکمیل شده است.